کباب ته راغلي ادم خان خوره کباب ته راغلي ادم خان ته راغلي کباب پرینا دا شی بلاس کې ونیسو نه کا چا سره دلته څوک راځي پیسې نه وي ورسره کباب وخوري ورته وایي چې پیسې نشته څه ورسره کوئ بیا به ورته وایو چې بل وخت یې راوړه پروا نه کوي ګزاره به وکړي کباب خورو پیسې کله د چا سره غېږه نیولې ده که نه رښتیا به دروغ به نه وایې وال دې خوړلې که نه نه وال ولې وخورم هغې به ما نه وال خوړلي خپل کور کې ماشومان نه ډېر ډارېږي که خسر نه ډېر ډارېږي نه یو نن شکر دی نه وېرېږم نه یې ګوره نه بېغمه شه دعا دې په کاره ده ګوري دي که نه واله که مشکل درته جوړ نه شي هېڅ خبره نشته دی نه چېرته وایم تورخم نه راوښتی نه دلته راغلی کباب ته او بیا خصوصا خو زمونږ د کابل او هرات او مزار او هلمند او د دې ځایونو خلک خو چې همدا راورسېږي ننګرهار ته همیشه بهار ته بس هر کله بس زو چې ادم خان چپلي کباب ته ځان رسو بالکل سادات صاحب څه وایي ولا زه ډارېږم چې لاس یې غلط نه شي کباب په ځای ما ورخطا نه کړي پهلوانیانو خو کوم موږ سره پلار دی زموږ خدای وبخښي هغې به موږ سره پهلواني کوله رښتیا ووایه کله ادم خان کله رسملولی هغه خو سملی چې مشر دی دا څنګه په غوسه یې ته څنګه په غوسه یې هیڅ مشکل نشته دی هیڅ خبره غوسه نشته خو به نه یې موږ تاسو ته ګورو تاسو څه کوئ اجان یو دانه کباب ونیسه ته په دې وره کې چې غلط کړو ښه نه غلط کړی مې نه ورو د دې ته خالي خوند وګوره ننګرهار ته راشي ادم خان کبابي ته راشي ښه کباب ورکوي او ښه مزهداره کباب ورکوي السلام علیکم که اجازه موږ به ټولو سره لیلې کباب وخورو السلام علیکم کباب پیک کر گیس لگ ذرا کم کا کباب ته راغلي ادم خان خوره کباب ته راغلي ادم خان ته راغلي کباب پرینا او موږ سره منونه هم ده منونه سره ده شهابالدین سادات صاحب ستړی مه سې په خیر راغلی نه نه خیر شو خیر صاحب ته خپله په خیر راغی قربان دې سمه دا شی به لاس کې ونیسو نه یې کار څنګه چل ده ادم خان باندې به ورځو ادم خان خو ماته خو نه دی معلوم که نه یار ادم خان چیرته ده ورځو دا دی لیک وخانده مړه لیک وخانده ستا بیخوبه لمړه دې اوس څه لیونی ده ماته وایي ښه نو دوستانو کباب باندې ډېر رش ده راځه چې ورځو په سادات صاحب راځه ولې نه وایي والکه توکل په خدای نو راځئ د سره بلې ګپ شپ لګو او ورته په حساب کو ودې نه وایي ګوره نور دې نه بېغمه شه منډه کې مولا کې شاده راګیر کی اما منډه باندې ګیر کوي راځه راځه السلام علیکم پهلوان خیر په خیر جوړ تازه طبیعتونه ښه دي په خیرونه ښه دي وخت سات ښه تېرېږي طبیعت ښه ده څه کیسې ده ښه انشاءالله خیر خیرت دی په خپله خیر ورو تکړی الحمدلله مونږ خو راغللو تا سره به ګپ شپ هم ولګوو هر کله غورې به هم سره کوو هر کله ولې نه څنګه ده انشاءالله الحمدلله کاروبار څنګه ده الحمدلله شکر دی بس
زندگی روانه سیستم الحمدلله روانه هزار بار شکر تاسو څو دکانه دي زمونږ درې دکانه دي یو خو هغه هلته مخکې ده دوه کړیان جوړه دي هلته پنځوال ته دي او یو یو دا دی څو ډوله کبابونه ته پخېږي دلته هر رقم کباب ورته پخو پنیر زیتون ساده هګیداره بې مرچکه بې مسالې هر ډول کباب ورته پخولی شو ښه دا اوس شو سادات صاحب تم غږېږه سړي سره ماشاءالله سړی خو ډېر کاټ ده ولا زه خو سره نه غږېږم چې ګزار را باندې ونیسي نه ګزار وکړې دلته ورور ولاړ ده او جیریا لکه ګوره خو خدای قسم ده ما خو درته مخکې ویلې چې په منډه مې بیخي ګیر نه کې بیا وهلی وم کباب مې وخوړو پیسې مې کور کې پرېږدي رښتیا کیسه مې درته کړې وه که نه نو بالکل چا سره دلته څوک راځي پیسې نه وي ورسره کباب وکړو ورته وایي چې پیسې نشته څه ورسره کوئ بیا به ورته ویل چې بل وخت یې راوړه پروا نه کوي ګزاره به وکړي کباب خورو پیسې هر کله دا راته ووایم چې ماشاءالله باډي خو دې غټه ده کله د چا سره غېږه نیولې ده که نه او رښتیا به دروغ به نه وایې وال دې خوړلې که نه نه وال ولې وخورم هغې به ما نه وال خوړلي او ما سره خو د جنګ شي زه خو څوک نه درکوم ګوره غټ سړي باندې په سپېړې به ګزار کوې څونه دې په سپېړو هغه سوځېږي او په غټ نو بس خبرې نشته وچ سړی چې څومره په بکس وایي همغه هم نه ما سملیږي ته به غېږ نیسو که نه او راځه غېږ به داسې نیسو خو بس شرط دی زما پکې صحیح دی 10 متره به ته لرې ولاړې 10 متره به زه لرې ولاړ هغه خبرې نشته او بل صحیح رانیسو خپل ژوند نه هغه در سره نه لګوم یو خبر درته وکړم سبا به راته وایې دروغ به نه وایې خپل کور کې ماشومان ډېر ډارېږي سر به ډېر یو دم شکر دی نه یېرېږم نه بېغمه شه دعا دې پکاره ده ګوري دي کله والا که مشکل درته جوړ نه شي هېڅ خبره نشته دی ښه نو ماشاءالله خلک هم ډېر راځي الحمدلله درنه خوشحاله دي ځکه چې نور ولایتونو هم خلک راځي اول نو بالکل همداسې پېښور نه اروپا نه بالکل د هر سیمه مشتریان زه لرم شکر الحمدلله پېښور نه چې خلک راځي نو اول ځان خبر نه چېرته ویم تورخم نه راوښتی نه دلته راغلی کباب ته او بیا خصوصا خو زمونږ د کابل او هرات او مزار او هلمند او د دې ځایونو خلکو چې همدا راورسېږي ننګرهار ته همیشه بهار ته بس هر کله بس زو چې ادم خان چپلي کباب ته ځان رسوم بالکل کومه داسې ښه کوالټي ده خواله یې په څه کې ده چې ادم خان دومره نوم پیدا کړی دومره ښه کباب پخوي کوالټي به ستا ټول ښه صفایي غواړي ښه جنس غواړي ښه غوښه غواړي ښه رومیان غواړي ښه مرچک غواړي هر څه ښه منظم غواړي او د لاس کمالات خو شته دی هغه شته دی نو سادات صاحب څه وایي ولا زه ډارېږم مثلا چې لاس یې غلط نه شي کباب په ځای ما ورخطا نه شي هسې یو خبره دی خلکو سره ډېره به په ذهن کې مې ادم خان سره نور ورونه ماشاءالله باډي نه ښه دي بالکل دا وجه چې ده هغه زمونږ مشر ورور دی ادم خان بیا ورپسې ببرک دی بیا امید ده بیا زیما بیا ورپسې لیاقت دی ها یا بیا ورپسې نجیب یم پنځه ورونه یې کاکا جان چې ماشاءالله ده کاکا جان هغه هم په باډي کې غټ هغه د الله وبخښي وفات شوی دی هغه هم ستاسې په او شی او ولې نه مسله دی هغه دنیا ښایسته کړي موږ به دعا ورپسې کوو تاسو هم پسې دعا کوئ او که کوم غریب راته بس ولې نه صدقه کوو صدقه ورپسې کوئ چې هغه هر وخت ورپسې صدقه کوو ځکه زموږ استاد خلک غریب دي که نه او ولې نه صدقه خو صدقه جاریه ده که نه بالکل هغه نه بندېږي کله خپل ورونو خپل منځ کې جنګ کړی که نه ولا بس کله باس کوو نه غېږ هم نیولې که نه او پهلوانیان خو کوم موږ سره پلار دی زموږ خدای وبخښي هغې به موږ سره پهلواني کوله رښتیا ووایه کله ادم خان کله رسملولی که نه هغه خو موږ سملی چې مشر دی او نور ته نه کشران چې او هغې سره خو به مې وس رسېږي لږ زه سملولی یو ځل چې نه ما نه چې کشر دی هغه سملولی وي او هغه سملولی تا سملولی کشر یې سملولی دا چې زما غوندې مشر سره اوري دا بیا وښیي خوراک څه شی زیات کوي ته بس خوراک خو هر څه دا کباب دی بس 24 ساعت ورته ناستي چې مالګې هم ګورو دغه هم ګورو هر څه ګورو بس 24 ساعت کباب دی خورو که نه خوښېږي دې خو کباب نه خپل کباب نه بغیر بل ولې نه؟ نه خپل کباب نه بل بغیر بل شی خپل د کباب نه بغیر نو ښه شی شته تاسو مثال که نه سبزیجاتو کې هغه پرې سبزیجاتو خو دا اوس تازه ټنډې وتي دي او دا شیونه وتي دي ورو لیړوګان دي ورو جانه دا شیونه دي اوس زه هم دا وایم چې ټول ورځ دلته زحمت وباسو بس اخر لیړو ته ناستې که نه چې کباب وي نو بیا ضرور نه ده نو درنو دوستانو امید ده د ادم خان ورور ده ماشاءالله نو د ده د لاس کباب هم ډېر خوږ ده موږ خو نه ده کتلی که اوس چېرته ګورو به چې څه کېږي که نه دا څنګه په غوسه یې ته څنګه په غوسه یې هیڅ مشکل نشته دی هیڅ خبره غوسه خو به نشته نه یې موږ تاسو ته ګورو تاسو څه کوئ اجان
یو دانه کباب ونیسه ته او په دې ورو کې چې غلط کړو ښه نه غلط کړی مې نه ورو د دې ته خالي خوند وګوره دا اوس ګرم درکه په اور دي چې پخ کړی اور پخېږي وروره ته وګوره مزیدار څنګه نه ده ظالمانو چې امید یې پخې به مزیدار نه وي نو کباب په واقعیت چې ښه کباب ده د دې ضرورت به نه وي چې موږ یې صفت وکړو ځکه تاسو خپله کتلي دي ډېر وخت داسې مو شو چې د اعظم خان کوم کباب چې دا درې کړی دی دوی پسې منفي تبلیغات هم یو وخت کې وشول خو ناکام شول ځکه چې دوی صادق او دوی کار ښه و نو هغه کوم د دوی هغه چا چې هغه وکړم دوی پسې منفي تبلیغات کول هغوی ناکام شول نو ملک شیطانان پیغمبره سیطانان دا د شاګرد ده دا مې تروزی دی روزی دی دا ښه ډېر ښه ده دا د کله والی که نه دې سره خو څلېرې ساعته زما جنګ وي دا خو بدمړی ده دا خو چې داسې دي ووهه که نه بس مکه شي که نه نه ماشاءالله ډېر تکړه ده ښه چالاکه ده ما سره گزاره کوي هغه ډېر ښه ده روزی او که نه چې بیا حالته شکایت کوو چې څه وي لږ ښه سادات صاحب که خوښه دي با چوکي چربه تو چوکي دغه بیاره بره که خوښه دي دغه نورې برخې به هم د ملګرو ته وښیو نورو ملګري به هم وښیو موږ خو ماشاءالله امید سره ګپ ولګاو صرف د دې په خاطر چې د مسافرونه دي او کوم وروڼه په هېواد کې دوی وګوري او څه خوند ترې واخلي دا والا استادیان کباب په کړي کې څه کاری دی کوم د سیم ډیر مزه کوي ترېنو سره به هم خبرې کوو جو 500 کې نه ما کنه ترېنو سره به هم خبرې کوو چې راځي دي کنه نو کیمرا بند وکړه ډایرکټ ورسو ها ډایرکټ ورسو کیمرا بند وکړه کمرو ورته ورتاو دا نه پسې وتاو مخ کې څه زده پسې دا کباب زما له خوا نه ته وخوره وخوره مړه ته وخوره که نه ته راځه همدغه ده که نه تیارې را همدا ده که نه راځه ته مې دې خوره زه بېخه ماشه په داسې پوښتنه ونه کړي چې غلط شم تا نه خو زه ساینس پوښتنې نه کوم که نه نوم مبارک دې څه ده مطیع څنګه جادوګران چواله نو جادوګران خلک به موږ شو کوو که نه مطیع الله جان د کوم ځای سفروت سرخود اول ځل د دې ادم خان کباب ته راځي که نه مخکې راغلی مخکې م راغلی یم ولې راځي نور کبابونه خو نور هم خوند لري که نه چې ځکه چې راځو ښه شی پخوي که نه او ښه شی پخې ماشاءالله ښه کباب ورکوي او اخلاق هم ښه او اوس هم راغلی ما چې یو 2 کیلو کباب ته ویسم ډېر ښه ده او دا کباب د فرمایش د چا و فرمایش مې خپل دی وروره نه رښتیا ووایم فرمایش مې خپل دی اوس ډېره ښه ده چې بچیان د کباب وړي هغوی باندې پام کوي او بس الله تعالی دې ورته نیک عمله نیک صالح لوی کړي خوشحاله اوسئ ډېره مننه تاسو نه مننه خوشحاله اوسئ قربان دې شم خوشحاله څه شی اوسئ څه شی چې زموږ د لیدونکو ته کومه داسې خبرې یا کوم پیغام یې ورته ووایي بس هم دا دی بس وروره چې هر کله راشي ننګرهار ته راشي ادم خان کبابي ته راشي ښه کباب ورکوي او ښه مزهداره کباب ورکوي وروره چکر د ننګرهار هم موسم دی ماشاءالله د ننګرهار مازدیګریانو بیا نو مازدیګری ډېر مزهدار دی چې پیسې در سره یې په روپۍ هم نه ورکوو پیسې کني خلکو زړه خوشحاله وي بالکل بالکل وطن خو وطن ده نو وطن بس الله تعالی زموږ وطن دغسې په امن کې لري مننه تاسو خدای کاروبارونه مو جوړ کړي خوشحاله ډېره ډېره مننه کومه سادات صاحب سلام علیکم مخکې ورسو دا څنګه په غوسه دی ته وګوره ژاولې وخورې دا ولا ژاولې وګوره خوله کې ورته ژاولې وښیه ولې غوسه یې نه ما غوسه نه رښتیا ووایه نه ما غوسه غېږ راځي ولې نه منډه را سره کې راځه د سره نه کېږي ورور مخکې ځو دام بدماش د سره نه کېږي راځه هغه کاکا سره ځو هغوی نه کباب خورو که ستا خوښوي صحیح ده که نه هو چپلکې به ورته وباسو ځکه دا اوس ګورو چې اوس څوک پیدا کړو خدای دې خیر پکې واچوي السلام علیکم که اجازه موږ به ټولو سره لیلې کباب وخورو تاسو سره کباب وخورو نه خورو د سره ما وایي موږ سره کباب نه خورو ښه دې خوا ته راځه هغه موږ ته به کباب چېرته راکړي راځه دوی نه یې خور کار څنګه یاره توکل په خدای راځه السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم سادات صاحب ته خالي کیمره مې کوي زه کباب خورم زه به کباب نه خورم تاسو څنګه یاست شکر الحمدلله خیر اوسئ نوم مبارک دی ذبیح الله ذبیح الله جانه دغه نور ملګري نومونه دې څه دي عبدالرشید او شمس الحق او ولی الله د کوم ځای یاستئ نورستان ټول د نورستان یاستئ ماشاءالله ماشاءالله دلته کاروبار کوي که نه همداسې چکري لپاره چکر لپاره نه محصلین یو محصلین یاستئ کوم پوهنځي زه انجینرینګ یم او د نور مدرسې کې دي ښه ډېر خو دوی مدرسه کې دي
انجینري کې ته خپل ننګرهار پوهنتون کې ډېر ښه ده. تاسو کې تکړه کوم یو د ډېر چې ډېر لایق یې درکې تکړه ده؟ ته لکه چار وخت له مولوي صاحب نه لختې خورې؟ لختې پکې نشته ده، لختې وخت مې تېر شوي دي. مونږ خو به چې وخت پوه شو چې استاد خطرناک دی لږ بیا نو خو دیوال نه ټیټ وو تښتېدی وو، ځان موږ به دا کار هم نه دی کړی ده. ښه نو څنګه د ادم خان کباب ته راغلي یاستئ؟ مخکې هم راغلي وي که نه؟ موږ خو بار بار راځو چې پیسې پیدا کړو چې خرچې د مړه شي هم دلته راځو نو څنګه د کباب ښه ده؟ بیخي عالي ده، د اخلاقو له نګاه نه څنګه دي؟ رویه څنګه ده؟ بیخي عالي ده، خوشحاله یم. انشاءالله بس خوشحاله اوسئ. خورم کاري صاحب خورم مړه ستا نوم څه ده؟ ولي الله ولي الله جانه ولي الله جانه ته په ټیم څو ډوډۍ خورې؟ درې ډوډۍ په ټیم خورې تقریبا 90 روپۍ واحده دا مصرف شو نو 200 خو بس ترکاري هم خورې. ښه ده وروره چې زما ورور نه یې مشکل و واده نه مخکې بیل کړی وي. ښه الله تعالی دې تاسې خوشحاله لري او موافقه اوسئ. نو خدای هم په د اسلام او د دې هېواد د بچیانو لپاره د خدمت مصدر وګرځوه. ډېره مننه سادات صاحب. که خوښه دي شاټونه به نور هم لیدونکو ته وښیو او بیا به له هغه نه وروسته ما ته اجازه ولو. صحیح ده؟ ډېره مننه. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. مونږ خو خدای پاماني اخیستله خو راځئ د خدای پاماني نه مخکې یو ملګری چیړو چې څه وایي ګپ ورسره لګو. سادات صاحب راځه. السلام علیکم. خیر په خیر طبیعت ښه ده؟ مونږ دغلته کباب وخوړه او اوس پیسې غواړي او پیسې مې سره نشته. 100 روپۍ 250 روپۍ دي. بس یو 50 دا واره دا 50 ماته چیکې تا څنګه راوړې؟ دا کباب چټني کمه شوله ها او چټني پسې مې راوړو چټني نشته دی چټني خو داسې نشته 50 رقم ته وکړ پوښتنه والا ساک کنه سره والا زه دا به مخام کوم 200 بیا بل وخور کی صحیح ده سره مخام دي کوم صحیح ده دا مشکل نشته دی مثلا اوس نشته دی پیش خپل مسافر یم کوم ځای نه راغلی؟ خاص ګناه خاص ګناه نه راغلی نه دا خو دغه ځای دا معنی پیژنې کنه په دې خاطر مونږه غتلاشي چوک نه راغلی کوم ورته به پیسې ورته رانوړو یو خو ته د معلوم ده صحیح نشته کله دا چې بیا به مونږ درته فیسبوک کې شور نه لیکو چې مرګ سره ګولونه وړي دی ولا ورکوم ډېره مننه قربان سم مړه دا افغانان په دې شانو ډاره افغانان په دې شانو ډاره ډېره مننه قربان دې شم خوشحاله اوسئ ته خدای په امان لیکه زیاله ښه نو درنو دوستانو دا وه زمونږ د نن ورځې تفریحي خپرونه وه چې ادم خان کبابي سره مو کړله نو ما مصطفی میاخیل او زما ګران همکار سید حمید سادات ته اجازه راکړئ تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارم الله مو مل شه زموږ دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیوګانې ګورئ در سره او خوند ترې اخلئ ډېره مننه خیل ته اجازه ورکړئ زمون چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږئ له ښکلیو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ له لیدلو مو نړۍ مننه